بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرا کې څه تیریږي؟ د پښتنو یا د محکومو پښتنو پر سر د ظلمونو او بربریت په تسلسل کې دا ځل د تیرا پښتانه په دې ژمي کې بې کوره شوي دي او له خپلو کورونو ویستل کېږي، په جبر ویستل کېږي، تر دې عنوان لاندې چې هلته بیا پوځي عملیات کېږي. هغه پوځي عملیات چې هر کله یوازې د یوې ډرامې بڼه یې درلودله، یوازې د ځینې ملتپاله پښتنو په ادعا باندې د ډالرو د جذب وسیله وله د پاکستان د پوځ لپاره. اوس یو ځل بیا په تیرا کې دغسې یوه قصه روانه ده. د تیرا د تشولو په هکله باندې شنونکو بېلابېلې ادعاوې کړي دي او دا چې واقعا په تیرا کې څه تیریږي، پلان څه دی، ولې یې څوک مخه نشي نیولی، ولې په لکونو پښتانه په دې ژمي کې بې کوره کېږي، دغه ظلم دغه وحشت ولې پرې ترسره کېږي، ولې مخنیوی نه کېږي. همدارنګه هلته ځینې ملتپال مبارز پښتانه بې سنده یا حتی بې ادعا یا بې دوسیې زندانونو ته استول شوي دي، تریتم شوي دي، چې دوه مهمې بیلګې یې د نورالله ترین او همدارنګه د حنیف پښتین ورکولی سو چې نږدې درېیمه میاشتې روانه ده، ولې د هغوی د اف آی آر او یا دا چې چیرته دي، څنګه دي، ولې دي، د دې هیڅ معلومات نشته. د دغه وضعیتونو اساسي لاملونه څه دي، دوام یې تر کله، ولې او حقیقي قصه څه ده؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا خپرونه زه میرویس ستانکزی ته وړاندې کومه. د پښتونخوا څخه را سره د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې او رهبرۍ غړی ښاغلی زکیم خان وزیر مېلمه دی. وزیر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلامونه په خیر میرویس صاحب، تاسو همکارانو ته، ټولو ملګرو ته، اورېدونکو ته سلامونه کوم. خدای مو په خیر راوړي. ډېره مننه. زه پیل له تیرا څخه کومه. پرون ما یو څه حیرانونکي ولیدله. ځینې رسنۍ راپور ورکړی و چې ګواکې پوځ یا ایالتي حکومت ویلي چې موږ نه دي ویلي چې دا ځای تش شي، خو هلته عملاً ښکاري چې پښتانه په ډېر بد حالت کې له تیرا څخه ویستل کېږي. اصلي کیسه د تیرا له تاسو اورو. زه د دې خبرې بیکګراوند ته هم ځم چې د دې پر شا یا مخکې حالات او د تیرا د اوسني حالات څنګه را جوړ شول. ګوره، دلته هم اول پیښې روانې شولې د ډرون کاپټر حملې په شکل کې. په 2024 کې دا په وزیرستان کې، تاسو به خبر وئ، په میرلي کې، په ځینې خیلو کې، د بنو په سیمه کې، همداسې په مردان کې، په د پښتونخوا په علاقو کې به د ډرون کاپټر کیمرې نه بمونه غورځېدل چې پکې ماشومان، زنانه او مشران. همداسې دا کټلنګ چې کومه واقعه وه، دا ډېره واضحه وه، تر دې حده چې هغه خلک راووتل. دا د روژې میاشت وه چې څه 11 کسان په دې کې شهیدان شوي وو، مړه شوي وو. بیرته د دې ډرون په دغه احتجاج چې راغونډ شو، نو دلته دا خبره یا هم قوي شوله چې دا ډرون بریدونه څو کوي، او دلته په بیا په پښتنې هم وشولې. د دې په برخلاف زموږ پرلتونه احتجاجونه هم روان شول. د اپریشنو یو ذکر چې مخکې هم کېدو او مخکې هم اپریشنونه شوي وو، د اوس تر چې کم دی، دا چې کم روان کړی دی، دا یو بیل قسم روان وو. بیا هغه خلک، یعنی هغه دوی دلته چې کم خلک وو، یا د فوج ویان وو، یا نور چې کم د دوی د اطلاعاتو څانګې د مرکزي حکومت، هغه به بار بار دا خبره کوله چې اپریشنونه به کوو، دا به کوو، هغه به کوو، تر دې حده چې په 2024 کال دا خبره بیا ډیره په مخ راغله. 2 میاشتې مخکې د تیرا په حواله باندې هلته جرګې پیل شولې. هلته لوکل چې د مشرانو یوه کمیټي وه، د تیرا د افریدیو د خلکو د مشرانو 24 کسیزه کمیټي، هغه سره په بېلابېلو شکل کې ناستې شوې وو چې په هغه کې آی جي اف سی هم وو، چیف سیکرټري هم وو، همداسې د فوج نور چې کوم دلته کور کمانډر ورته وایي هغه به وو. دا به هغه شرطونه ورته شول چې داسې به کېږي یا به داسې کېږي. او په دې تیرا کې، په تیرا کې 4 میاشتې مخکې د پاکستان د فوج د جټ تیارو لاړه په یو 2-4 کورونه یې وویشتل، چې پاکې تاسو به خبر وئ چې څه 21 کسان پاکې زنانه هم وي او داسې ماشومان هم وو، مشران هم وو، هغه شهیدان شول. بیرته هغه پر لته مو کوي، احتجاج هم وکړم، د خبر راورسېده، تر دې حده چې هغه زموږ ملګري هلته په روغتونونو کې ورسره پاتې شوله. خبره موږ راواخیستله چې دا په کم دلیل دا خلک ویشتل شوي دي، مړه شوي دي. اوس اپریشنونه چې تر څو موږ خبر یو، یا موږ د دنیا د نړۍ په کتابونو کې دا شی اورېدلی دی چې یو
اپریشن کیږي د چا خلاف، د وسلوالو خلاف، د ترهګرو خلاف، یا د یو څوک چې د چاته زیان رسوي هغه خلاف، بیا هغه یو ټارګېټډ ځای ویشتل کیږي، هغه خلک ویشتل کیږي. دلته د پاکستان فوج یو نوم ورکړی دی چې کولیټرل ډیمیج، یعنی په یو پیښه کې خلک وشتل. نو هغه هلته چې کوم د صوبې ایالتي مشر و الیامین ګنډاپور ورته ویلي و چې دا خو د کولیټرل ډیمیج په وجه باندې دغه پیښه شوې ده. یعنی کولیټرل ډیمیج اوس په پښتونخوا کې دې ته وایي چې یو کلی راغونډ کا، په یو کلي باندې ته بمباري وکړه، هغه ټول ووله، کورونه یې وران کا، سپتالونه یې وران کا، هغه بې ځایه کا، بې کاروباره کا، وایي بسه دغه د کولیټرل ډیمیج دی یو ډیفینیشن، یو تعارف یې کړی دی. حالانکه داسې نه دی، دا دی وار کرایم. وار کرایم چې یو جنگ کې ته عام معصوم خلک ووژنې، خلک مړه کې، هم بیا یې بیرته هغه ته یا د ترهګرۍ په کیس کې واچوي، یا ترهګر شمار کې، یا سہولتکار شمار کې. همدا خبره تر د پښتونخوا په هر ځای کې روانه ده، او تیرا یې اوس چې کوم دا یعنی اپریشن شروع شو یا اپریشن شروع دی. پرونی اعلامیه مو لیدلې وزیر صاحب، هلته پرون تاسو ولید واورېدلې به مې ځینې رسنیو راپور ورکړ چې اوس ځینو حلقاتو چې هغوی دا کار کړی، هغوی وایي چې موږ دا نه دی کړی، ژمی دی، په لکونو پښتانه جبرن له کورو ویستل کېږي، موږ ویډیوګان له زړه بوږنونکي دي. د دې اصلي قصه څه ده؟ خبره دلته دا راغله چې کله دلته صوبایي حکومت یعنی د پی ټی آی د ګوند چې اوس وکمني ده، دی به بار بار په میډیا باندې یا دا خبره به راتله چې موږ نه دا اجازه ورکړې ده او نه فوج ته دا اجازه ورکوو چې تاسو په تیره کې عملیات وکړئ، اپریشنونه وکړئ. نو بیرته د دوی چې کوم د ډي جی ایس پی آر یا د فوج ویان دی، هغه مخته خبرې هم راغلي دي، هغه نه چې کله تپوس کیږي چې اکشن ان ایډ اف سیول پاور، یعنی دوی ته چې کوم اختیار ورکړی شوی د فوج ته د یو قانون لاندې، چې هغه خو اوس دلته د صوبایي حکومت چې کوم د هغه واپس اخیستلی دی، تاسو اوس څنګه دا کار کوئ؟ هغه ورته وایي په ځواب کې دا هغه ان ریکارډ ده چې موږ اپریشنونه مخکې هم کړي دي، اوس یې کوو، بیا یې کوو. یعنی څوک موږ نشي درولی. بیرته راځي چې په مسلم لیگ چې کوم اوسنی حکومت دی او د دوی وزیر دفاع دی خواجه آصف په فلور باندې، فلور اف د هاوس، یعنی په اسمبلی کې دا خبره کوي چې موږ به یې کوو، موږ یې په زور هم کوو، څوک مو نشي درولی. داسې د دوی یو بل اطلاعاتو څانګې یو مشر دی ترړ سیبولي، هغه هم د دې وضاحت کړی دی. بلکې بلا چې کوم د دوی هلته په اسمبلی کې امینګان دي، هغه هم دا خبره کوي چې موږ یعنی دا اپریشنونه کوو تر دې حده چې دا زه داسې لاس 12 کسان درته یادولی شم چې هغه په ریکارډ باندې دا خبره راغلې ده. اوس خبره دلته چې کله راغله چې یو وایي چې ما خو دوی ته د اپریشن اعلان نه دی کړی یا اپریشن موږ نه کوو، هغه بیانیه یې راوړله چې دغه څو انتظامات چې کیږي دا خو د صوبې ایالتي چې کوم حکومت د پی ټی آی دی کوي. حالانکه داسې نه ده، دغه دوه سره خبر هم دي او دوه سره په لګیا هم دي. دغه فوج کوي او د فوج ویان او د دوی د خلکو په وینا باندې هغه خلک چې وزیر دفاع هم دی خواجه آصف هم په د کلیریټي کړي ده او بیا داسې نور. اوس ویل او نه ویل دا د خلکو په ذهن کې اوس دا سوال دوی جوړوي چې دا خو آیا دلته صوبایي حکومت کوي او د صوبې ولا حکومت وایي چې نه موږ خو نه کوو، دا خو مرکزي حکومت کوي. حالانکه داسې نه ده، دا کوي هم فوج او د فوج لاندې دغه خلک خپل کار کوي او بیرته چې کله د ولس سوال راپورته کیږي یا ولس سوال کوي، هغه څه پوښتنه لري چې د اپریشن دغه په کوم ډول کېږي. تاسو خبر یې چې د اوسني حالات او د یخنۍ او د برابري خلک موږ ملګري بله ورځ ورغلي وو د خیبر او د موږ پښتون ژغورنې غورځنګ ذمهوار ملګري تیرا ته تللي وو، په والله چې هغه خلک روټۍ نه مومي، هغه د کورونه دوه درې ورځې کېږي چې هغه دوی ته روټۍ نه رسېږي. بیا دوی هلته پرلتونه هغه چې د فوج کلي دي یا د دوی انتظام یا مرکزونه دي هغه ته ناستۍ کړې وو چې یاره تاسو موږ ته د خوراکي مواد را پرېږدئ ځکه چې واوره شوې ده، نور د روغتیې څه کارونه نه پوره کېږي، خلک بیمار دي. نو دا ټول حالات یې داسې جوړ کړي دي لکه موږ خو دا وینو چې دا لکه نوی غزا وي او یو نوی د فلسطین ورته جوړ کړی دی او په پښتونخوا یې هغه نه منع عمل شروع دی چې واړه ماشومان د خلکو په بالکل
وږي دي او لارې پرې بندې شوي دي، له کورو ویستل شوي. دا ډېر ورته والی لري دغه مسایلو سره چې فلسطین کې ده. که ستاسو یاد وي چې په فلسطین کې به په ماشومانو په مظلومو خلکو څه ظلم کېده یا داسې لارې بندېدلې یا شهیدانېدله، هلته به بیا همدې د پاکستان تر واک لاندې مذهبي ګوندونو خلکو په لکونو په زرګونو خلک راباسل، لاریونونه به کېدل، احساساتو به ډک. بالکل شاید یو مسلمان په حیث دا یو احساس درلودی، ولې هغه احساس اوس چیرته دی؟ لکه پرون منظور احمد پښتین هم یو خبره وکړله چې په شپېته میلیونه پښتنو کې بس دا 15 کسه وایي چې موږ یې کوو، 15 پنجابي واکداران وایي چې موږ یې کوو. کوی شي دا 15 میلیونه پښتانه چې هغې کې ګوندونه هم دي، مذهبیان هم دي، ټول دي دا یې مخه نشي نیولی. زه وایم چې هغه خلک چې قصه خو دې چې وکړه هوبهو ورته والی لري د فلسطین سره، هغه خلک اوس چیرته دي؟ هغه مذهبي ګوندونه هغه چې په لکونو کسان به یې راباسل او نارې به ورکولې چې پر مسلمانانو ظلم دی، پر انسانیت ظلم دی، پر ماشومانو ظلم دی. نن هوبهو هماغه قصه ده. دا چیرته غلي دي؟ زه هم دا خبره کوم به حیثیت مسلمان او په انسانیت په خاطر چرته هم چې ظلم کیږي باید هغه دپاره د غږ پورته شي، هغه چې څونه هم یعنی مزاحمت وشي هغه دپاره یا مزاحمت وشي، دونه ښه کار هم دی. او موږ دغه سوال لرو، موږ د نړۍ هم دا سوال لرو او د خپلو پښتنو نه هم دا سوال لرو چې ته په د خپل غم باندې ولې نه ژاړې؟ لکه څنګه چې د فلسطین دپاره یعنی د نورو مظلومو محکومو قومونو دپاره یو اواز پورته کیږي، یو په اسلامي شکل کې او په انسانیت په شکل کې همدردي ورسره کیږي. موږ هم دا وایو، پښتانه افغانان هم دا وایي چې موږ په خبره هم دغسې ظلم لګیا دی. یعنی په د یو کال کې خواوشه اتیا ماشومان، داسې ماشومان چې هغه د 8 کالو د 6 کالو او د 10 کالو عمر نه لري، په دې وزیرستان په میرلي په ډون کاپټر کې میرې باندې لګېدلي دي، ویشتل شوي دي، په ځینې خیلو کې ویشتل شوي دي، همداسې په کاټلنګ کې دا واقعه راپېښه شوې ده. په نورو ځایونو کې د هغه پیښې راغلي دي. دا د تیرا په خاورو کې په تیرا کې چې کوم ماشومان یا ځوانان قتل کیږي، شهیدان کیږي، واړه واړه ماشومان، د اوس چې کوم د تیرا اپریشن کې د په واوره کې واړه واړه ماشومان جستونه تاسو وینئ. موږ هم دا غواړو چې زموږ د مظلومیت هم دغسې په دغه ډول باندې دغه خلک واخلي، دا خبره واخلي چې کوم زموږ سره یعنی کم ظلم روان دی، په کم طریقه باندې روان دی، دا هم هغه یعنی ظلم، هغه جبر یو شکل دی لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې کیږي یا نړۍ په نورو محکوم مقامونو باندې تیریږي. هیڅوک د پوز مخه نشي نیوی یا نه نیسي. مثلا تاسو ویل چې ایالتي حکومت سهیل خان افریدي یو وخت کې ویلي وله، تر اوسه هم لا دغه خبره ده. یا ځین نورو ګوندونو، هغه ورځ مې یو کلیپ د مولانا فضل الرحمن هم ولیدی چې هغه هم لا پسې دغه خبره کوله چې مونږ د داسې ظلمونو خلاف یو. دا شاید هغوی هغه سیاسي ګټ ترې اخلي. ولې په هر حال عملي اقدام پرته له دې نه چې پی ټي ایم هغه خپل غږ پورته کوي، نور داسې عملی اقدامات چې د پوز د دغه کار مخه ونیولی شي چې په غیر اصولي ډول باندې خلک بې کوره کوي، ډوډۍ نه ورپرېږدي، پر ماشومانو ظلم روان دی، د دې دپاره څه شوي یا څه کیدی شي که یې نه کوي؟ ګوره دلته موږ هم دا سوال لرو د دې خلکو نه، یعنی لکه څنګه چې تا خبرو ته اشاره ورکړله پرون چې مشر منظور پښتین هم دا ذکر کړی چې 6 کروڑه پښتانه هغه که سیاسي ګوندونه دي او سیاسي فعالان دي، دا ټول چې سره جمع کړي دا ټول دا خبره کوي چې موږ نه غواړو اپریشن، نه غواړو دلته زموږ بدامني نه غواړو، په کوم ډول چې کیږي د دې ذمہوار هم فوج دی. خو 15 کسان داسې د پنجاب نه چې هغه وایي چې موږ یې دا کوو، په زور یې کوو. یعنی موږ دا قوت د تقسیم ولې راغلی دی چې زموږ خبره هم یوه ده، زما کلتور هم یو دی، زما په خبره باندې جنګ هم د چا د طرفه رادرومي. دلته پالیسي د جنګ چا راوړې ده، دغه وار اکانمي چې د دوی ډالر د دنیا نه پې راغواړي او په موږ باندې جنګ مسلط کړي، بیا بیرته زموږ په وسایل باندې ریئر ارت میټلز باندې د دنیا سره اوس دوی لګیا دي، مطلب بیګونه یې اخیستي وي، هلته دوی یعنی زموږ مهار چې کوم پروت دی په هغه باندې قبضې کوي. نو داسې په زموږ چې کوم په ډیورنډ کرښه باندې زموږ یو کاروبار لګیا دی د بر وطن د خلکو سره، هغه یې رابند کړی دی. په داسې حال کې موږ دا وینو، موږ دا ګڼو چې دغه یو لوی اتفاق چې د ټولو سیاسي ګوندونو هم بشمول دي تاجرانو هم دا چې څونه دلته سیول سوسایټي دي، د دې په شریکه یو پلیټ فارم داسې جوړ شي چې هغه زموږ د خاورې او دغه بدامني چې د فوج یې کوي، په زور زبردستي یې کوي، د دې مخنیوی وکړو. هم که داسې نه کوي، که ځان ته و
په ځان کې موږ نقصان هم لیدلی دی او په ځان کې موږ یې مړه کړي هم یو، شهیدان کړي هم یو. او داسې کار که موږ وګورو په 2014 نه مخکې چې د ANP چې کوم یو سیاسي ګوند دی زموږ ملتپاله ګوند هغه سره په کم ډول باندې عمل وشو، نو داسې عمل به د نورو سره کیږي. دغه د پښتونخوا چې څونه هم سیاسي ګوندونه دي دا وار په وار ټارګټ شوي هم دي، دا وار په وار نقصان هم ورسېدلی دی. موږ حیران دي ته یو چې آیا موږ د 11 اکتوبر کې چې دا پریکړې کولې دا ټول پښتانه چې راغونډ وو دلته موږ سوالونه کول، موږ صرف یوه خبره دلته پورته کړې وه چې د پښتون وحدت دپاره د قام د ژغورلې دپاره آیا که موږ دا امکانات برابر کو صرف داسې نه چې مو وسلوال تنظیم ولرو بلکې د مزاحمت یو تنظیم چې د هرې ولسوالۍ یعنی 3 زره کسان تاسو راکړئ 2,40,000 کسان دغه د مزاحمت چې جوړ کو بیرته چې په کم ځای کې یو مسله را درومي هغې ته به دا خلک ورځي، یعنې هغه به د کار ته نه پرېږدي. هغه که فوج وو که بل څه کو هغه یې موږ ته یو د حل لاره وه، هغه چې موږ مطلب موږ په پوهېدو دا پښتانه په پوهېدل چې دا یو د حل لارې ته تللی شي. نو ظاهره خبره ده پرون چې کوم مشر هم دا یو اشاره ورکړې وه چې دا د چا د 5 کسو زور د 6 کروڑو پښتنو نه ډېر زیات مضبوط دی یا یو دلیلمند دی چې ټول خلک نور ورته ناست دي. هغه 5 کسان چې څه وایي د نور پښتانه هم بس هغه کیسه فالو کوي. موږ دغه خبرې یا مثال دغه د دوی ویناګانې او د پښتنو دپاره په کومه لهجه او په کم طرز کې کوم ژبه دوی استعمالوي د موږ مزاحمت به کوو او دغه به موږ پښتنه هم کوو که زموږ وس ورته برابر شي. او په دې کار باندې موږ لګیا یو چې دا کام څنګه موږ راټول کړو. بېشکه. او ولې په تیرا کې عملیات پوز په تیرا کې څه غواړي؟ دا عملیات خو یې پخوا هم کړي وو، ضرب اعظم او زر نور نومونه یې پرې ایښي وله. تاسو د وزیرستان د سوځېدلو کیسه حتما په یاد ده، حتی شاید قرباني لا واوسئ. تاسې دغسې د نور عملیاتو چې نه یوازې دوی چې هغه ظاهرا کومه ادعا کوي هغې دپاره څه نتیجه درلوده بلکې برعکس یو ډالري جنګ شوی دی او بالاخره هغه ځای سوځېدلی دی، خلک یې کډوال شوي دي، پوځ هلته لا خپل هغه شتون زیات کړی دی. بس یو پلمه یې جوړه کړې ده، امن پکې نشته، لا پکې جګړه زیاته شوې، لا پکې خلک بې کوره شوي، لا پکې خلک شوي او د پښتنو وطن پکې سوځېدلی دی. په تیرا کې دا ځل تیرا ولې ټارګټ شو یا تیرا ولې هدف وګرځول شو؟ په تیرا کې ولې عملیات؟ دوی څه غواړي په تیرا کې؟ موږ ته ځینې شنونکي وایي چې هلته معادن دي، د هغې دپاره هم زمینه برابرې، پوځ خپله ولکپې ټینګوي، هلته ځینې نورو ترهګرو ډلو ته ځای تشوي، بس مختلفې کیسې کوي. ولې په تیرا کې عملیات؟ تیرا نه څه غواړي؟ زه یې داسې ګڼم چې اصل کې د پاکستان ریاست همیشه دپاره په وار اکانومي چلېدلی دی. دلته د دوی بله انډسټري شته نه. د دنیا سره هم چې موږ د تیر 50 کاله وګورو 60 کاله وګورو چې دلته هر دی چې یو کار کړی دی، کاروبار یې کړی دی، صرف په جنګ کړی دی. د جنګ دپاره منصوبې تیارول، د جنګ دپاره دلته په پښتونخوا کې یا بر وطن دپاره یو پلانینګ تیارول چې دلته موږ څنګه داسې یو ترتیب برابر کړو چې په دې خاوره باندې جنګ وي. موږ اوس هم دغه د کوم چې نوی یو عمل لګیا دی، هم که په تیرا کې دی، هم که په کورمه کې دی، هم که په وزیرستان کې دی. په وزیرستان نه علاوه په نورو ځایونو کې دی په کوم شکل کېږي دا موږ په وار اکانومي کې سبب وو، ځکه چې د دوی کاروبار هم دا پاتې شوي دی. همیشه دپاره د نړۍ نه د دنیا نه یې په دې ډالر اخیستي دي. دا جنګ موږ حیران دی ته چې په 2021 په 2022 کې د فوج التا چې کوم ډي جي آی سای و او بیا د پېښور کور کمانډر و هغه ځي ملاقاتونه کوي، هغه هلته بیا بیرته د دوی مذاکرات کیږي، هغه مینټس اوټ کیږي او یو بیا د مطلب سیاسي ګوندونه ورولي، بیا هغه قبایلي مشران ورولي او د یو ټارګټ ته پرې رسیږي، مذاکرات وشي، بیرته په د خاوره باندې یعنی هغه خلک د مذاکراتو په شکل کې راپرېښول شي. او اوس بیا چې کله بل هغه لاړو بل فوجي چیف راځي، هغه بیا اوس هغه دپاره بیا عملیات کوي، بیا عملیاتو په لړ کې زموږ پښتانه وژني. بیا دا صرف د تیرا خبره نه ده، د کورم خلک هم راوتلي دي، د کورم یې 40,000 کډې راوتلي دي. بیا چې د سنټرل کورم یو علاقه ده هغه نه یې راویستي دي، اوس هم یعنی په واورې کې د ننه کمپونه ورته جوړ دي. داسې ځینې د هغه علاقو ته استولی دي چې هغه په خپل یعنی کلي ته تللي دي. نو دغه د تیرا او د کورمې حالات داسې راځه، بیا به د وزیرستان هم دغه ټارګټ وي، بیا به د بل ځای هم دغه ټارګټ وي. زه یې د وار اکانومي په شکل کې ګورم چې د دوی اکانومي صرف دغه ده چې پیسې صرف په دې شکل کې راغونډوي شي، د دنیا نه غوښتل شي، بل یې کاروبار زده نه دی او بل یې سټریټیجي شته نه چې مطلب د یې ولري. نو په دلته بیا په وار اکانومي کې بیا دلته تا
یعنی دغه هم ملاویږي، د جنګو حالات هم ملاویږي، پراکسي هم درته ملاویږي، بیا د جنګ په شکل کې ته دلته یعنی هر ډول کار کولی شي. ما دلته یو خبره وکړه چې کولیټرل ډیمیج. موږ دلته یو سوال موږ یوه خبره کوله، یو نرا موږ وایو چې یه جو درشتګردی هیڅ کی پیچه وردی یعنی معنا دا چې د ترهګري جوړیږي څنګه. موږ یو هغه فرد ته یا کسانو ته اشاره نه وه، هغه دا چې په یو کلي په یو علاقه باندې ته دونه ظلم وکړه، دونه یې تنګ کړه، کرفیو پې ولګوه، په چک پوسټو یې تنګ کړه، بیرته خلک چې مجبور شي چې هغه ټوپک راواخلي، هغه خلک یو داسې نفسیاتي مریض شي چې هغه ستا خلاف یو کار وکړي. هغه دپاره خو بیا اسانه ده، بیا خو اسانه ده چې اوس د تیرا خلک یې مجبور کړل، تنګ یې کړل، بیا یې بیرته راوباسه. بس تا دپاره اسانه ده چې هلته ته بیا کیلې جوړې کړه، بیا هلته بیا ته مطلب یعنی د جنګونو یو شکل جوړ کړه. دا د 2014 نه مخکې چې کوم د آذربایجان اپریشن شو، تاسو ته به یاد وي چې د فوج ویان به راتلو، هره ورځ به ویل چې موږ 1500 مړه کړل، هره ورځ به ویل چې موږ 3000 ته تعداد ورسوو، بیا به ویل چې موږ 98 علاقه کلیر کړې ده، بیا به ویل چې موږ پوره علاقه کلیر کړې ده. دا ټول خبرې دروغ وې، بلکې دوی د غوار اکانومي د پیسو د جوړولو لپاره دغه جنگ شروع کړی وو، او دا جنگ شروع دی. دا کولیټرل ډیمیج په نامه باندې د خلکو کورونه ړنګ، یعنی دا معنا څه ده؟ دا زه وار کرایم ګڼم، پښتانه دا وار کرایم ګڼي چې دا جنگي جرایم دي، جرم دی د دنیا د نړۍ په کتابونو کې، خو دلته یې بلکې د پاکستان فوج کوي. نو مطلب مې دا خبره دغه و چې موږ چې دا ناره وهله چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی وي. ښاغلی وزیر، اوس به راشو دې ته چې تاسو خو د اصلي هدف او موخه د دوی ویلي، خبره به لږ نور هم په تیرا باندې راوڅرخوو چې معلومات لرئ څومره خلک یا څومره کورنۍ بې کوره شوي ده، چې بې کوره شوي په دې ژمي کې دوی تللي چیرته دي، او تاسو مخکې ویلی چې ځینو ته 2-3 ورځې ډوډۍ نه ده ور پرېښودل شوې، ځینې کسان لا محاصره پاتې دي. لږ که د دې حالات راته بیان کړئ، څومره خلک بې کوره شوي ده، چې بې کوره شوي ده چیرته تللي دي، او په دوی هغه حالت چې روان دی، دا ډوډۍ ولې نه ور پرېښودل کېږي، د چا له لارې نه ور پرېښودل کېږي؟ دا راځي 1,000 کډې تر اوسه راغلي دي. په د 1,000 کډې دا د خیبر او د پېښور التای کمپونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې اوسي، اوس یې التا ډیسکونه ورته جوړ دي د رجسټریشن په نامه باندې. تر 12,000 خندانونه یا کورونه هغه رجسټریشن شوی دی، د نورو هم کیږي. او دغه د اوس چې واوره شروع وه، یخني وه، په دا کې هغه هلته مسلې جوړې وې، هلته روډونه به بند وو. زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د مرستندویه کمیټې لرو، هغه د 2 ورځې مسلسل لګیا ده، خوراک مواد او د دویانې او نور چې کوم انتظامات و ضرورتونه وو، زموږ د خیبر پی ټي ایم ملګري ورسره لګیا دي، دغه نن هم ټرکونه وارویستل او بیا به مسلسل دغه کار کوي. نو تر اوس چې کوم موږ ته معلومات راځي 1,000 کارډې راغلي دي، په دې کې د 12,000 رجسټریشن شوی دی، او د نورو ما په خیال روان دی. خو مسله دغه ده چې اوس خو دوی سره پیروزي شي، ځکه چې صوبایي ایالتي چې کوم حکومت دی هغه وایي چې موږ یې نه راوباسو، هلته چې کوم د فوج ویان دی یا مطلب مرکزي کوم حکومت دی هغه هم انکار کړی دی. اوس مخکې ګوري چې دا کډوالۍ ژوند تیروي، د خیمې ژوند تیروي، که بیا یې بیرته خپل وطن ته ستنوي. خو تر اوسه دا حالات دي چې خلک را روان هم دي او کیمپونه یې ورته جوړ دي، دغه چې کوم دی رجسټریشن عمل یې شروع دی، لګیا دی. تاسو مخکې ویلې چې ځینو حتی ماشومان ته 2-3 ورځې ډوډۍ نه ده ور پرېښودل شوې، نه ده رسېدلې. دا په تیرا کې هغه چې راوتي دي هغې ته او هغه چې کوم په تیرا کې خلک وو، هغه ګوره روډونه بند وو، خلک نشول ورتلل، بیرته داسې ده چې هلته خو کرفیو هم ده، اپریشن نامه ورکړې شوې ده، نو په دې وجه هغه خلک به په کورونو کې وو. زموږ چې کوم معلومات دي، زموږ د ملګرو معلومات دي، بیا بیرته زموږ ملګري ورغلل، بیا د هغه 1-2 ورځې هغه مسلې ورته جوړې وې، دوی هلته پرلتونه ورته کښېنولي وو، هغه ځي خلک وو. خو هغه تر اوسه یعنی لږ د ویانو او د نورو مسلې وې روانې وې، هغه زموږ ملګري هم ورغلي دي، د نورو چې کوم داسې خلک دي هغه هم لګیا دي، هغه هم په دې کې کار کوي ورسره، او دا مسله به ما په خیال اوس تر یو حده حل شوې هم ده. پاکستان پوځ لکه تاسو ویلې ظاهرا بیا دې لپاره چې غبرګونونه ولیدل بیا ویلې چې موږ لا نه دي ویلي، یا دا هغه خو دا خو ښکاري هغه د 1,000 کورنۍ خو په شوق په دې ژمي کې نه راوځي. خبره دا ده چې هلته به عملیات وشي؟ نو عملیات خو دوی کوي،
په زور یې کوي، ځکه چې دی یو علاقه ونیسي، کرفیو ولګوي، هغه نه بیرته یعنی دوی عملیات وکړي، داسې زمینه جوړه شي. لکه زه به دا ووایم چې په وزیرستان کې هره دومره ورځ کرفیو لګیږي، هفته کې یعنی په 2 ورځو کې 2 ورځو مسلسل کرفیو وي، علاقې بند وي، خلک بندونه بند وي او بازارونه بند وي. نو دا هم د جنګ یا د یعنی د اپریشن یو شکل دی چې موږ وینو خلک راتګ شي، بیا بیرته تګ راتګ هم بند شي، او دا هم دا عملیات دي. او بلکې موږ خو پخوا هم دا خبره کوله چې یو نوی جنګ په موږ باندې را روان دی، د جنګ دپاره زمینه برابره ده، او دا ټول حالت موږ چې څونه هم ګورو دا اپریشن کېږي هم، او بیرته به دی لکه زه چې څونه اندازه لګوم، یو زموږ ملګري څونه په دې خبره پوه دي، هغه داسې ښکاري چې دا اپریشنونه کېږي، ځکه چې دا صرف د تیران د کورمې هم د حالات په کورمې باقاعده د خپل ځایونه رابسلي دي، هلته کیمپونه ورته جوړ کړي دي. راځو لږ څه د پی ټي ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ اصلي قصې ته، او دلته تاسو ویلي چې د دې باب تاسو ډېره زیاته د وحدت یا د یووالي غوښتنه وکړه، که نه دغسې مشکلاتو مخنیوی به ډېر اسانه کېده، خو له هغه جرګې را په دې خوا هېڅوک هم پر خپله خبر ونه دردل. په هر حال دا څه موده کېږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ تر یو څه فشار لاندې دی، فعالیتونه تر فشار لاندې دي، رهبرۍ غړي تر فشار لاندې دي. 2 کسان نورالله ترین او ښاغلی حنیف پشتین دا دواړه داسې وبوله چې نادرکه دي نو تقریبا، ځکه اف آی آر معلومات نه کېږي چې کومه دوسیه کې هغوی نیول شوي، چېرته نیول شوي، ولې نیول شوي، څه پرې کېږي. اوس دا د 100 ورځ یا نږدې 3 میاشت روانه ده. تاسې معلومات لرئ د خپلو ملګرو؟ زه به دې ته راشم چې یو خو د پښتون ژغورنه غورځنګ که څه هم فعالیت موږ کم ګورو چې یعنې کم دی، خو زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې په مزاحمت کې تر ټولو نه زیات موږ هم اوس فعالیت د هسې دوامداره ساتلی دی. کله نه هم چې د تیرا د اپریشن خبره کېدله، هلته زموږ د خیبر پی ټي ایم ملګري راوتلي وو، د بړه په چوک کې پوره غټ جمع کړی وو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې زموږ احتجاجونه وشول، همداسې چې د ورلډ اکنامک په دې کې هم زموږ د پښتون ژغورنې کم اروپا زموږ ملګري دي، دغه ټول احتجاج هم کړی وو، لګیا مو همداسې په هر پلیټ فارم موږ خپل اواز هم پورته کوو، لګیا هم یو. خبره دغه ده چې زموږ ملګري د غورځنګ ذمهوار ملګري خني پښتون او ورسره نورالله تارین، دا د چې اوس کم وزیر الله ده دغه یو جرګه راغوښتې وه د پښتنو په دلته په ایالتي صوبایي اسمبلي کې، چې واته موږ ته هم دعوت راکړی شوی وو، دوی ورغلي وو، بیا بیرته په لاره کې دوی اوچت کړل، ادارو والا د عیسی ایم آی والي کسانو اوچت کړل. موږ ته دا معلومات نه کېدل چې دا چا وړي دي، موږ کوشش کوو چې د دوی معلومات راواخلو، خو دا ده چې اوس 15 کسان راخلاص کړل، موږ ته اوس ښکاره پته ده چې د چا سره دي، د ایم آی د عیسی سره دوی هم نیولي دي، بهر به دلیله، بهر به څه یعنی اف آی آر یا څه داسې محکمې ته وړاندې کول په موږ باندې، باقاعده زموږ په دې باندې ریټ هم کړی وو په د پېښور های کورټ کې، چې زموږ کسان ورک شوي دي، په هغه کې موږ یعنی هغه زموږ ملګري او هغه آی جي راغوښتی وو، په هغه کې دوی جی آی ټي ورته جوړه کړې ده، په هغه باندې بحث روان دی. خو دا ده چې موږ ته ښکاره پته ده چې دا د فوج سره دي، یعنی د ایم آی د عیسی چې کوم ادارو دي د دې سره پاوند دي. د ملاقات خو نه دی شوی تر اوسه ورسره، د دوی د کورنیو یا د غورځنګ د غړو؟ نو مله پرېږده، هغه خو په ټرچسلو کې دي، بیخي یعنی دا هم دوی نو ښکاره کوي چې زموږ سره دي، دا خو لکه دوی مني نه، او موږ ته خو معلومه دغه ده، موږ ته خو پته ده چې دوی سره دی. ملاقات خو نه بیخي چا لیدلي هم نه دي، او دا اوس چې د 15 ملګري زموږ راوتي وو، دې نه موږ حال احوال واخیستو چې بالکل دي د دوی سره. ما یو بل څه معلومات ترلاسه کړل د ځینو ملګرو نه په پښتونخوا کې، چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښه باندې څه جنجالونه رامنځته شو، بیا پاکستاني پوځ هلته ماشومان او د کرکټ لوبغاړي او بېګناه وګړي په کابل او پکتیا او خوست او دیزو کې بمبار کړل. نو تر هغې وروسته ډېرو ګوندونو باندې فشار راغی پاکستان کې چې باید په دې جګړه کې د پاکستان تبلیغاتي ملګري سي. وایي چې پی ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ ته وړاندیز شوی و چې حد اقل په دغه مسله او جنجال کې دې د پاکستان خوا ونیسي، نو هغوی به ډېر زیات امتیازات ورکړي. په دې هکله له تاسو واورو، د تاسو نه څه مطالبه یا غوښتنه شوې وه؟
نو نه موږ ته خو هسې هم دوی د ترهګر په نظر هم ګوري د ترهګر په نظر هم ګوري او راته وایي چې دا د ترهګرو ملګري دي بیا بیرته راته وایي چې دا بر وطن د خلکو ملګري دي کله به راته ویل چې دا د ان ډي اس ملګري دي کله به راته ویل چې دا د را ملګري دي کله به راته ویل چې دا مختلف نامونه راکېږي اصل کې خبره دغه ده چې موږ په د خاوره باندې موږ د جنګ مخالفت کړی دی جنګ چې په کم ډول وي په کم شکل کې وي هم په بر وطن کې کېږي هم زما وطن زما خاوره ورته مورچا استعمالیږي موږ د دې هم مخنیوی کړی دی د دې په دې کې هم موږ یعنی دا ښکارا ورته ویلي دي چې موږ په خپله خاوره جنګ نه غواړو جنګ چې په کم ډول کېږي دا جنګ موږ مخالفت کړی دی او دا مبارزه موږ کړې ده او دې مبارزه ته موږ خو راوتلي هم نو دوی خو لکه موږ خپل دشمنان ګڼي او راته وایي هم چې تاسو د یعنی دشمن یې نو که راته وایه که دوی ډېر غوښتنه هم وکړي یا څه داسې خبره راځي هم موږ په خپل مبارزه یا په خپل خبره باندې په دغه پویو چې دا څوک کوي یا څوک نه نور پاتې ته شوه دا ګوندونه خو به ډېر څه ورته ووایي څه خبره به ورته کوي زموږ د غورځنګ د پي ټي ایم ډېره ښکاره او واضحه خبره ده چې موږ دغه ریاست د خپلې خاورې دپاره چې کومه پالیسۍ ورته جوړېږي د دې دښمن یې ګڼو او دی هم نو اوس دپاره د جرګې له وخت نه راونیسه تر ننه پورې خصوصا اوس خو دا قصې لږ څه ګرمې شوې هغه که پر افغانستان باندې د پاکستان بمبارد و او هغه که د تیرا مسله ده او هغه که دغسې د پي ټي ایم د مهمو غړو نیول او تریتم کول دي دغه سیاسي ډلې ټپلې چې په جرګه کې تاسو سره لاس در کړی و نن مو یو هم ملګري نه دي نقصان یې چاته دی یعنی موږ خو بار دا خبره ډېره واضحه کړې ده چې موږ خو دلته یعنی نه چوکۍ غواړو نه مو ووډ غوښتی دی بلکې موږ د پي ټي ایم بنیادي هدف هم دغه دی چې خاوره باندې امن وي د امن دپاره کم وسایل کومه طریقه جوړېږي هغه موږ پیل کړل موږ یعنی پرلتونه وکړل احتجاجونه مو وکړل تر دې حده چې موږ یعنی پښتون قومي عدالت ولګوو هغه عدالت چې موږ پښتانه راغونډ کړو ټول پښتانه راغونډ کړو دلته یو په اصلاح وکړي موږ نه پوهېږو چې دغو خلکو آیا دا انکار یا په دې خبره ودرول نقصان یې چاته راغی ولس ته راغی هم هغه چې سیاسي ګوند هغه ته راغی هغه اوس ژوند نشي کولی هغه به بیرته دوی په دې حالاتو کې مرګ ژوبله ورته رسیږي بیا په دې حالاتو کې به یعنی د جنګ یو زمینه جوړه وي دلته به د مرګ د ژوبلې پته نه لګېږي چې څوک مري څوک ژوندی دی او په چا به د مکا کېږي او څوک به ټارګېټ کېږي نو دا اصل کې موږ چې دا یو د پښتنو یو ملتپاله یو سیاست دوی ته لار ورکوله چې په دې لار کې زموږ ګټه ده په دې کې د ولس ګټه ده په دې کې د خاورې ګټه ده نو موږ خو بیا هم ستا ته چوکۍ در پرېښي تا ته الکشن در پرېښي تا ووټ کوه ته هر څه چې کوې هغه ستا خپل کار دی خو باید په دې کار کې چې د کم روان دی د دې چې په ګډه مخنیوی نه وکړو بله لارې پیدا کېږي نه نو موږ دغه چې اوس لکه مثال در کوم چې د تیرا اپریشن ته خبره لاړه د کورمه اپریشن ته لاړه په وزیرستان کې چې کوم حالات خراب شول یا په نورو ځایونو کې حالات خرابېږي دا هم دا بې اتفاقۍ وجه وه دا د نه ودرېدو وجه وه دغه په خپل منځ کې هغه اعتماد چې په قرآن مو لاسونه پورته کړي وه هغه د ختمولو وجه وه چې اوس بیرته موږ دې ځای ته رسېدلي یو چې د کومې علاقې دي یا کوم ځای زه درته وښایم په دې کې سیاسي ګوندونه یا سیاسي خلک سیاستوالان هغه یعنی ورتلی هم نشي نو مطلب د خبره دغه و چې که پر شا شول ګټه یې چاته لاړله او که په یو ځای ولاړ و بیا به ګټه چاته تلله نو موږ خو یعنی هم په خپل میدان یا خپل خبرو باندې ولاړ هم یو او خپل چې کومه په 11 اکتوبر کې کومې موږ یعنی 22 لاسلیک سره کړی و هغه به موږ یعنی په عملي ډول باندې یعنی کام ته وروښایو هم او په لګیا به هم هغه خبره به مخکې وړو هم چې د کام او د وطن ګټه په څه کې ده نو په دې کې هغه د ستا ځواب زه دا ویلی شم چې نقصان یې یعنی ولس ته دی کام ته دی پښتون کام ته دی که دوی دغه کار وکړي او روان هم دی داسې سلسلهوار موږ ګورو چې موږ نقصان وینو زه دا وروستۍ پوښتنه چې په دې سره به دا بحث هم راغونډ کړو زه دا وایم چې په عموم کې ټولو افغانانو سره لرو بر افغانانو سره یو تشویش پیدا شوی دی او هغه دا دی چې د تل په څیر پاکستان یو ځل بیا
خصوصا پوځ کوښښ کوي چې نوې دسیسې نوې پروژې نوې کیسې راوړي او طبعا چې بل ځای خو به د دسیسو پروژو لپاره نه ده بیا به د پښتون وطن په وینو لمبوي بیا به د پښتون وطن په اور سوځوي دا اوس د امریکې سره ځینې تعاملات دوی کوي دوی ورته وایي چې موږ ترهګرو سره به مبارزه کوو موږ به تا سره لازر کوو موږ به داعش وهو موږ به دا کوو هلته تاسې ګورئ چې د افغانستان سره یې خپلې اړیکې هغه ته رسولې هر کله ځان ته اجازه ورکوي چې راشي او بمبارونه وکړي هغلته په پښتونخوا کې هم تاسې ګورئ چې په هره سیمه کې زړه وي هغسې عملیات کوي او نوم دا ورکوي چې موږ د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوو د نړۍ سره دوی یو ډول ډیلونه کړي دي او نړۍ داسې تیر باسي چې ګواکې موږ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې ستاسو استازي وي دا دلته ترهګري د موږ یې کوو څومره دا دسیسې سترې دي او څومره دسیسو بستر دوی ته موجود دی او د دې د مخنیوي دپاره باید څه وشي چې یو ځل بیا لکه 2014 کې دا کیسه موږ درلوده تر هغې د مخه مو درلودله دا اوس مو درلودله او یو ځل بیا دوی غواړي چې هغه ستاسو په اصطلاح باندې جنګي اقتصاد راولي هلته خو اول هم چې د دې ځواب درکړو چې د پاکستان اکانومي همیشه دپاره په دې چلیږي چې دلته جنګونه وي یعنی وار اکانومي ده دوی به په دنیا کې همیشه دپاره دغه کار کړی دی چې د جنګ نه علاوه بل څه راوړي نه دي د نړۍ پالیسي د پښتونخوا په خاوره باندې تر 500 کاله پورې چلېدلې ده کله په بر وطن کې د هم عملیات کله په لر وطن کې عملیات د 20 کاله خو موږ دلته تجربه کړل چې اپریشن د چا دپاره کیږي او په اپریشن کې څوک مري ته یعنی ژوبله رسیږي مرګ ژوبله روانه ده دا هم موږ دغه پالیسۍ یعنی یو نوی شکل ګورو وینو یې چې بیا یو نوی جنګ دپاره یو نوي جنګ دپاره لار جوړول او بیرته په پښتنو د قتل عام دپاره یو نوی یعنی یو نوی عمل شروع کېدل شپږ کروړه پښتانه په اتفاق سره دا خبره کوي چې موږ په خپله خاوره باندې جنګ نه منو بیرته هم 15 کسان د پاکستان یعنی هغه وایي چې موږ په زور کوو آیا اوس یې حل څه دی حل یې دغه دی چې د 6 کروړو پښتانو هغه رهبران هغه خلک چې په واقعي چې دلته په د خاوره باندې جنګ نه غواړي هغه راټول شي یو ځل بیا د حالات وګوري چې په دا کې خو زما د خاورې وژنه هم ده زما د خاورې د خلکو د ولس وژنه هم ده راغونډ شي مخامخ ورته ودرېږي چې نور په دې خاوره موږ جنګ نه غواړو موږ یې دا یو شکل ګورو چې دا په یو سیاسي ګوند څو سیاسي ګوندونو هم نه تمامیږي دا اتحاد چې کوم دی دغه به ټول په د پښتون قام یعنی دا په شریکه به کوو دا به هر مکتب فکر په دې خبره لکه موږ دا وایو دل صرف خالي مرګ ژوبله خو نه ده یو سیاسي ګوند خو نه ده په تکلیف شوی دلته یعنی یو تاجر دی د تاجر پورا کاروبار وران شوی دی یو ډاکټر دی هغه پورا یعنی کور وران شوی دی یو استاد دی بلکې د هر عمل چې دی مطلب یو زموږ سکولونه پوهنتونونه دا ټول ټارګټ شوي دي زما روډونه ټارګټ شوي دي نو داسې څوک پاتې نه دي په د خاوره باندې چې هغه ته نقصان نه وي رسېدلی بیا چې اوس دغه نقصان راټولوو یا مطلب په دې جنګ کې زموږ نقصانونه راټولوو یا موږ لیدلی دي چې صرف یعنی په د تیر جنګونو کې خواوشا 80,000 خلک وژل شوي دي او په دې کې تر دې حده لکه سیاسي مشران وژل شوي دي 1900 صرف د قبایلي مشران وژل شوي دي او داسې مطلب زموږ د خاورې یعنی 20,000 زنانه کونډې شوي دي په د جنګونو کې نو دا چې اوس بیا نوي نړۍ روانېږي نوي یو د جنګ یو سلسله روانېږي خو همدغه خلک دي دغه سیاسي خلک به وي همدغه ولس به وي دغه پښتون ولس به وي چې په دې جنګ کې یا په دې جنګونو کې نقصان لري نو واحده لار یې دغه د کلک مزاحمت بالکل په ښکاره ورته ویل چې موږ نه نور فوجي عملیات منو نه د فوجي عملیاتو په حق کې یو دا مخکې د چې کم کړي دي د دې هم موږ ته پته ده او اوس چې روان دې هم موږ پوهېږو بیا چې کم یعنی هلته یو د دنیا د نړۍ جنګونو سره موږ ورځو د پاکستان فوج ورځي د فوج چې کوم چیف اف آرمي سټاف دی هغه ورسره روان دی هلته دغه کوي ورسره یعنی هغه ورسره لیکي لاسلیک ورسره کوي دا هم موږ نه منو ځکه چې موږ د خپله خبره یعنی دلته 11 اکتوبر کې مشر دا خبره کوي چې دلته پښتانو ته یعنی یو مرکز د جوړېدو دپاره د خیبر قام ځمکه ورکړله تاسو راشئ دلته سکرټریټ جوړ کړئ سکرټریټ یې د دغه دپاره جوړ کړئ چې زموږ ملي ناسته دلته کیږي د ملت دلته پکې ناسته کیږي ټول سیاستوال خپل دفتر ولرئ هر د ګوندو خپل دفتر ولرئ همداسې یو ډېره مځکه یې دې دپاره سپارلې وه چې تاسو یعنې یو کار پرې شروع کړئ چې موږ دلته په مخالف کې
چې زموږ دپاره په دنیا کې د پاکستان فوج یا د پاکستان نور ادارې چې هلته زموږ د خاورې او دغه چې لاسلیکونه کوي یا نور څه دلته جنګونه راوړي هغه په مخالفت کې هم دلته زموږ د کام یو څوک وي چې هغه دوی ته دغه ځواب ورکولی شي ورته وایي چې موږ په د خپل کام باندې یا په د خپله خاوره باندې نور جنګونه نه غواړو او نه یې منو. دا یو موږ د څه شکلونه وینو چې په دې کې موږ کام بچ کولی شو او د کام د ژغورلې دا لارې دي چې موږ پې لاړ شو. خان ما ویلې چې دا به وروستۍ پوښتنه ولې لنډه پوښتنه دلته راته پیدا شوله چې همدغه د تیرا په کیسه کې چې تاسو ویلې چې د ظلمونو له اړخه چې کوم پوځ یې کوي هماغه مشابهت لري هماغه فلسطین سره چې دلته پرې خلکو د هغوی د مظلومیت دپاره غږ پورته کوو. تاسو چې کله زه اورم چې پی ټي ایم دوامداره پرلتون هم کوي اعلامیې هم ورکوي خبرې هم کوي مزاحمت هم کوي د دغه عملیاتو پر وړاندې خو یوازې پاتې دی. تاسو مثلا ځینې ګوندونو ته هلته پی ټي آی حاکم دی جمعیت علما دی دغسې ځینې نور ګوندونه دي عوامي نشل پارټي ده دوی ته مو په دغه وروستۍ قصه کې حداقل په دې تیرا په قصه کې تاسو وړاندیزونه کړي چې راشئ هلته غږ پورته کړئ د هغوی ځواب څه وه؟ داسې خو یو ناستې مو نه دی شوی چې موږ ووایو چې یعنې مثال د دوی سره زموږ ناسته شي په دې شکل کې خو دا ویلی شو چې کله هم د تیرا د اپریشن خبره کېدله اول التا چې کوم زموږ د خیبر پی ټي ایم ملګري وو دوی التا له علاقایي خلکو سره او د علاقایي د ګوندونو خلکو سره ناسته پاسته هم شوي ده بیا د احتجاج دپاره د پرلت دپاره دوی ته ویلي شوي هم وو چې یعنې د پرلت موږ خلکو چې د اپریشن نه راوځي یا د اپریشنونه کېږي د دې په مخالفت کې راغونډ شو. نو بعد کې دا خبره ده چې اوس موږ نه پوهېږو چې موږ یو کار واخلو د خلک ولې نه رانږدې کېږي موږ دا وایو چې دوی دا یو کار شروع کړي موږ ته دا وایي موږ به ورسره ودرېږو. دا خو مناسبه نه ده چې موږ یو کار اخلو هغه یعنې په که مخالفت کې نه وي خو همکاري نه راسره کوي. نو په کار دغه ده چې یا خو یو کار چې شروع کېږي هغه ډایرکټ د پښتون د کام د ګټو دپاره وګڼو او په هغه کې ډایرکټ موږ ورسره ودرېږو او که ودرېدی نو شو کم از کم بیانیه خو په خپل ډول باندې مخکې لاړه شي. نو موږ ګورو مخکې به انشاءالله که څه داسې ترتیب برابرېدی موږ به خامخا ناستې هم ورسره کوو او په دې خبره به کام راغونډوو هم د دې سیاسي ګوندونو خاص کر چې کوم دي عوامي نیشنل پارټي شو جمعیت شو او د نور چې کوم دي د دې سره به خامخا په دې ناستې هم کوو او په ډاګه په شاریکه به د عمل یعنې تابع کوو هم روانوو به هم چې د کام د ملت د ګټې دپاره وي. ډیره مننه کور ودان د پی ټي ایم د مرکزي کمیټې او رهبرۍ غړی ښاغلی ذکیم خان وزیر تاسو څخه نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو بحث مو د تیرا په عملیاتو باندې و چې لسګونه زره کورنۍ پښتني کورنۍ بې ځایه شوي دي په دې ژمي کې له کورونو شړل شوي جبرن ویستل شوي دي هغه چې هلته پاتې دي دغه جنګي محیط یا د عملیاتو د تدابیرو تر عنوان لاندې هغوی ته حتی ځینې مواردو کې 2-3 ورځو دپاره ډوډۍ نه ده رسېدلې هلته ماشومان په بد حالت کې دي هغه کورنۍ چې راویستل شوي بد حالت کې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په دې باب یې غږ هم پورته کړ د دوی د امداد یا د مرستې چې کومه کمیټه ده تر ممکنه حده د خپل امکاناتو تناسب کوښښونه مو کړه ولې له بده مرغه هغسې چې ښایېدله هغسې چې د پښتنو د خیبر په جرګه کې توقع او تمه کېده او پرېکړه شوې وله چې په دغسې بدو ورځو به پښتانه یو لاس کېږي او د ظلمونو وحشتونو مخه به نیسي هغسې هغه ګوندونه هغه جهتونه هغه ادرسونه زړه نه ښه کوي. دغلته کله چې تیرا مسله مخته راځي هغسې چې یو وخت کې ځینې ګوندونو ځینې ادرسونو ځینې مذهبي ادرسونو د فلسطین دپاره غږ اوچتوه د هغې قصې ورته والی د اوس په پښتنو عملي کېږي ولې دغه ګوندونه حاضر نه دي چې راشي هغسې مزاحمت وکړي هغسې د پوځ مخکې ودرېږي. د دوی په باور باندې 15 میلیونه پښتانه دغه توانایي نشي موندلی چې د دې 100 تنو پر وړاندې ودرېږي او د هغوی د عملیاتو مخه ونیسي. پوځ په څرګندو الفاظو ویلي چې په جبر په زور او په خپل زور دغه عملیات ترسره کوي او څوک یې مخه نشي نیولی او تر دې دمه پرته له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه او استثنا ځینې انفرادي افرادو څخه چا په جمعي توګه باندې د دغه کاروان ملګرتیا نه ده کړې چې بالاخره د پوځ د دغه عملیاتو مخه ونیسي. هغه عملیات چې بې ګټې دي هغه عملیات چې د پی ټي ایم د غړو په باور باندې د ډالري جګړې جز دي هغه عملیات چې د پاکستان د جنګي ماشین او د جنګي د ماشین له کبله رامنځته شوي اقتصاد پر اساس باندې کېږي. پاکستان له جګړې د خپل اقتصادي ګټو د پورته کولو په لټه کې ده او دا جګړه باید د پښتون پر وطن وشي. دا چې د پښتون پر وطن کېږي پښتانه باید دا ظرفیت ومومي چې پر وړاندې ودرېږي چې له بده مرغه د ښاغلي وزیر په باور باندې هغسې چې ښایېدله هغسې پښتانه په واحد صف کې دغسې ظلمونو پر وړاندې ونه درېدل او خپل پښتانه مظلوم ماشومان ښځې کورنۍ یې همداسې یوازې ورته پرېښي دي. تر بیا هم پاک الله عمل.